سلامونه او احترامات ملګرو، هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د امازون سیریز کې د یوې بلې ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، تاسو به تېره شوې او اولنۍ ویډیو د امازون کې کتلي چې هغه یوه تعریفي ویډیو وه. هغه ویډیو کې ما په دې اړه باندې خبرې کړې وې چې امازون څه ته وایي، دا کومه کمپني ده، دا کله جوړه شوې ده، چا جوړه کړې ده، په دې کې دوی کوم کارونه کوي او موږ او تاسو څه کولی شو په امازون کې او څنګه هلته بزنس کولی شو، کاروبار کولی شو. په دې باندې ما تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده او تاسو بعضو ملګرو به کتلي او کیدای شي کومو ملګرو نه یې کتلي او هغه موږ سره هلته په امازون ویډیو سیریز کې دا اول ځلي اوله ویډیو ګوري، نو هغه کولی شي چې شاته لاړ شي او هغه د امازون اولنۍ چې کومه ویډیو ده هغه دوی وګوري، ترڅو په دغه سلسله کې دوی شامل شي او دوی دقیق او صحیح پوه شي زموږ چې کوم دغه سیریز د امازون په اړه باندې شروع کړی دی. بله ملګرو، مهمه خبره دا ده چې دلته په دې یوټیوب چینل باندې به زه نه ځان له د امازون په اړه باندې ویډیوګانې جوړوم، زه به د کرپټو کرنسي په اړه باندې هم ویډیوګانې جوړوم. دې نه علاوه به زه شیرز په اړه هم ویډیوګانې جوړوم. هغه ملګري څوک چې غواړي چې شیرز واخلي او خرڅ کړي، هغه ملګري چې دوی کرپټو کرنسي واخلي او خرڅ کړي، کاروبار وکړي، نو په دې اړه باندې به هم زه تفصیلي ویډیوګانې جوړوم. نن سبا آنلاین فراډ ډیر زیات روان دی په دې شیانو کې، او زه به تاسو ته هغه سایټونه او هغه اپلیکیشنز مخې ته راوړم چې کوم ډیر اعتباري، په کوم باندې تاسو اعتبار کولی شي او د کوم طریق نه چې تاسو آنلاین کاروبار کولی شي. کومې کرنسیانې به په کرپټو کې تاسو اخلي خرڅوئ، د دې هر څه تازه معلومات به تاسو درکوم. شیرز تاسو څنګه اخیستلی شئ، څنګه خرڅولی شئ، د هغې کاروبار ټریډ څنګه تاسو کولی شئ، په دې اړه باندې به زه تفصیلي ویډیوګانو تاسو ته راوړم، ترڅو تاسو وکولی شئ چې یو ستاسو عایدات د دې طرف نه هم شروع شي، دلته هم تاسو آنلاین هم تاسو کار وکئ او یو څه پیسې ته تاسو وګټئ، یو څه ګټه تاسو واخلئ. نو نننۍ چې کوم زما ویډیو ده هغه د امازون بزنس ماډلز په اړه باندې ده. لکه څنګه تېره شوې ویډیو کې ما د امازون په اړه باندې خبرې کړې چې دا کله جوړه شوې ده او د هغې یو تاسو ته مې یو هغه تعارف کړی و، تفصیلي تعارف مې تاسو ته کړی و. اوس دویم زموږ بحث چې کوم دی هغه د امازون ماډلز دی، بزنس ماډلز چې امازون کې موږ سره کوم بزنس ماډلز دي او موږ څنګه په امازون کې کاروبار کولی شو، څنګه بزنس کولی شو. نو راځئ چې په دې باندې خبرې وکړو. په امازون کې موږ سره د څلور نه ډېر بزنس ماډلز دي، خو دا څلور هغه دي چې دا ډېر زیات استعمالیږي او دا هغه بزنس ماډلز دي چې تاسو دې نه ډېره ګټه کولی شئ په کمه سرمایه ګزارۍ سره، په کمو پیسو سره، او تاسو زر په دې کې پرمختګ کولی شئ. او دې کې بیا داسې ماډلز دي چې زه به تاسو تفصیلي په دې هر یو ماډل باندې ویډیو ځان له جوړم چې په کم کې تاسو ګټه ډیره کولی شئ، کم کې تاوان کم دی، کم کې تاسو کمو پیسو سره کاروبار شروع کولی شئ، ستاسو سرمایه چې څومره کمه په شروعاتو کې، نو هغه په کوم ماډل کې تاسو کولی شئ. په دې ټولو به زه تفصیلي خبرې کوم. نو دلته ما چې هغه څلور هغه ماډلز راخیستي چې کوم ډېر زیات ته استفاده کیږي او لکه په دنیا کې خلک ډېر زیات استعمالوي، ګټه هم تاسو ډېره کولی شئ او په اسانۍ سره تاسو خپل کاروبار شروع کولی شئ. نو امازون بزنس ماډلز اول موږ سره دی هول سیل. په نننۍ ویډیو کې به زه لږ سرسري دوی ته تاسو ته په یو دوه درې جملو کې زه تاسو ته د دې ماډلو تعارف وکم چې تاسو یې وپېژنئ. بیا به ځان له په دې یو ماډل باندې تفصیلي خبرې کېدلی شي. لکه مثال یو ماډل کې موږ د څومره پیسو نه کاروبار شروع کولی شو، په څومره وخت کې شروع کولی شو، په دې کې د تاوان څومره چانسز دي، په دې کې د ګټې څومره چانسز دي، دې کې به مال موږ د کوم ځای نه راوړو، څنګه به خرڅوو، څنګه به موږ پروډکټ هانټینګ کوو، یعنی یو پروډکټ چې موږ غواړو خرڅ کړو د خپل امازون کې، هغه به موږ څنګه پیدا کوو، هغه کم پروډکټس موږ ټارګټ کولی شو، کم تولیدات موږ اخیستلی شو. نو دا هر څه په ماډل کې تغیریږي او دې دپاره په هر ماډل باندې باید زه تفصیلي تاسو ته خبرې وکړم. نن په نننۍ ویډیو کې به زه سرسري تاسو سره دې تعارف وکړم. نمبر 1 موږ سره دی، اولنی موږ سره دی هول سیل. هول سیل هغه ماډل دی چې په دې کې موږ په بلک مال اخلو. بلک ویل کېږي مطلب موږ دې کې ډیر مال په یو ځای نه اخلو، دی یو چا نه اخلو. مثال په توګه په چین کې زه غواړم چې دا د کمبل او توشکونو سیټونه نه دي، دا زه واخلم، چین نه اخلم مثال 10,000 یا 15,000
یونټ از اخلم. بل دلته وبخښئ تاسو یو خبره کوم، هغه دا چې دلته به زه د انګلیسي اصطلاحاتو نه ډېره استفاده کوم او تاسو هم باید سره ځان بلد کړئ، ځکه چې مخکې تاسو څومره ځئ همدغه اصطلاحاتو نه موږ استفاده کوو او دا باید تاسو زده کړئ تر څو تاسو مخکې خپل کار اوسئ. امازون تاسو ټول په انګلیش کې کوئ ځکه تاسو کسټمر ټارګټ چې کوم دی اصلا په ډېر اروپا کې یا په ټوله دنیا کې یا په امریکا کې هر ځای کې شته، نو دې لپاره به تاسو د انګلیش نه ډېره استفاده کوئ او انګلیش تاسو ضرورت چې تاسو به پوه شئ په دغه اصطلاحاتو باندې خاص کر پوه شئ. نو هول سیل هغه بزنس ماډل دی چې په دې کې موږ په بلک کې یعنی موږ پرچون مال نه اخلو، منګه مطلب 15,000 2,000 15,000 یونټ اخلو، مطلب دغه د توشکونو چې کوم شیټونه 15,000 شیټ از اخلم، 10,000 اخلم، 2,000 اخلم، 3,000 اخلم. مثال په چین کې د یو کمپنۍ نه یو ځای نه یا یو بل دلته په اروپا کې د یو کمپنۍ نه اخلم، په امریکا کې د یو کمپنۍ نه اخلم، یا زه په دغه امازون کې ګورم چا نه زه اخلم. نو هر کله چې زه دوی نه په بلک کې مال اخلم، بلک معنا ده چې ډیر مال، صحیح ده، په غټ تعداد سره مال، نو هغه موږ اخلو او بیا یې راوړو او بیا یې موږ خرڅو، صحیح ده. نو دې ته هول سیل ماډل دې ته ویل کېږي. په دې کې موږ ډیر مال د یو چا نه اخلو، کېدای شي اوس دغه کمپنۍ د چا نه چې موږ دا مال اخلو هغوی هم په امازون باندې خپل سټور لري، نو او تاسو هم سټور لرئ. نو زه بیا په دې تفصیلي خبرې کوم چې دا به په ریټ کې به په نرخونو کې به تاسو څنګه سره جوړیږي او څه به کېږي، په دې به هم تفصیلي خبرې کوو. خو صرف تاسو دومره زده کړئ چې هول سیل هغه ماډل دی چې په دې کې موږ په غټه پیمانه یا ډیر مال د یو کمپنۍ نه اخلو او بیا یې راوړو او په خپل سټور په امازون کې خرڅوو. سمپل ساده، صحیح دی. دې ته هول سیل بزنس ماډل ویل کېږي. دویم موږ سره دی پرایویټ لیبل. پرایویټ لیبل څنګه چې د نوم نه معلومیږي، پرایویټ لیبل دې کې تاسو خپل یو مال د یو چا نه اخلئ، مثال په هر ځای کې اخلئ. په هول سیل کې خو تاسو 15,000 یونټه، 15,000 کمبلې، 15,000 توشکونه یا هر څه، یو کریم دی، یو د ویښتو تیل دی، یا هر څه چې دی، یا د مخ کریم دی، هغه 15,000 تاسو واخیستو، مخې کمپنۍ په نوم باندې تاسو راواخیستو، تاسو خرڅ کو. په پرایویټ لیبل کې دا دی چې زه یو کمپنۍ ته ورځم، هغو ته زه وایم چې ما ته 10,000 یونټه مال یا 10,000 پیکټه دغه کریم پکار دی، یا هر څه چې دی، هر څه چې تاسو غواړئ، مثال د مخ کریم شو یا کمبل سیټونه شو، هر څه چې شو، دا زه 10,000 اخلم او دا 10,000 چې کوم زه اخلم باید دا زما په نوم، خپل زما د کمپنۍ په نوم باندې دې باندې لیبل شي او په دې نوم باندې جوړ شي، په دې باندې یو برانډ جوړ شي. مثال تاسو خپل نوم ورکوئ او دغه مال تاسو راوړئ، په خپل برانډ باندې تاسو په خپل سټور باندې خرڅوئ. مطلب په هول سیل کې خو اے بی سی او کمپنۍ هغه نه تاسو مال واخیستو، هغه مال د اے بی سی کمپنۍ مال تاسو اے بی سی برانډ باندې راخلئ او د خپل سټور نه د اے بی سی برانډ په هغه نوم باندې خرڅوئ. ولې په پرایویټ لیبل کې تاسو څه کوئ چې تاسو د اے بی سی یو کمپنۍ ده، هغې نه تاسو مال اخلئ او تاسو په خپل، مثال شارق یو کمپنۍ نوم ورکوئ، احمد محمود خپل برانډ جوړوئ او په خپل نوم باندې خرڅوئ. نو دغه مال دغه بیا ستاسو برانډ کېږي او صرف تاسو یې خرڅولی شئ، هغه صرف تاسو ته مغه مال تاسو ته جوړوي او تاسو ته یې درکوي. لکه اکثر به موږ تاسو دا اورېدلي چې افغانستان نه تجاران ځي، هلته چین کې به کمپنیانو ته ویلې چې مطلب که ماته کمزوري، ماته لږ ارزانه شی جوړ کړه، خیر د کوالټي د کمزوري په دې نوم راته جوړ کړه. نو بیا به هغه چین کمپنیان راتلي، هغوی به ښه مالونه هم جوړول، خو ولې دغه تجار ورته دا غوښتنه کوله چې ماله په کمو پیسو راشي، ماله دغسې مال جوړ کړه. نو هغوی د کوالټي دومره غم نه کاوه، نو په خپل برانډ مې ورته هغو ته به افغاني تجارت ته به هغوی د افغاني برانډ باندې په خپل نوم باندې هغو ته یو مال جوړ کړو، هغو ته به ورکو. البته هغې کمپنۍ به ښه مالونه هم جوړول، په ښه برانډ باندې خپل مالونه به ښه په خپل برانډ یې خرڅول، نو هغه به ښه مالونه وو، ښه کوالټي به وه. دغسې په پرایویټ لیبل کې تاسو مال اخلئ، په خپل برانډ یې خرڅوئ، په خپل نوم یې خرڅوئ، په خپل سټور کې، صحیح ده. زما شارق سټور دی، زه د شارق په برانډ باندې خرڅوم، صحیح ده. نو دې ته پرایویټ لیبل وایي، صحیح ده. نو دا و پرایویټ لیبل دویم چې کوم بزنس ماډل دی په امازون کې. موږ سره دریم دی چې ډېر زیات استفاده دي کېږي، هغه دی آنلاین آربیټراج. آنلاین آربیټراج څه ته ویل کېږي؟ په دې کې موږ داسې کوو چې موږ ګرځو ګورو یو لو کاسټ یعنی یو ارزانه یا ډسکاونټډ یو مال ګورو چې هغې باندې ډسکاونټ لګېدلی، سولډ پې لګېدلی، یعنی ارزانه شوی
یو داسې ارزانه شوی یو مال ګورو، یو ویب سایټ یا یو مارکیټینګ پلیس کې ګورو، هغه اخلو او بیا یې راوړو په خپل سټور یې خرڅو، یا په خپل ویب سایټ یې خرڅو، په بل ویب سایټ یې خرڅو. نو دې ته ویل کېږي آنلاین آربیټراج. صحیح دی. آنلاین آربیټراج هغه بزنس ماډل دی په کوم کې چې موږ ګرځو یو لو کاست، یعنی یو ارزان بیه، یا یو مال چې هغه په یو ویب سایټ کې ارزانه شوی دی 50% په سور لګېدلی ارزانه کړی دی، هغه مال موږ اخلو بیا راوړو په امازون کې په خپل سټور کې بیرته خرڅو. صحیح ده. اوس مطلب دلته خدا پوښتنه هم ستاسو ذهن کې به راځي چې هغه خو یو کمپنی د هغې مال څنګه راوړي په خپل نوم نه خرڅولی شي. دلته خو اروپا دا قانون دی، بیا په امازون کې که ته د افغانستان نه کې، د پاکستان نه کې، د هر ځای نه کې نو ته به د دوی د پالیسي قانون مطابق چلېږي. اوس پردی برانډ خو ته نشي راخیستی په خپل نوم ته هغه برانډ کولی شي یا خرڅولی شي. نو دې د خپل طریقه کار دی. هغه بیا په هول سیل کې، په آنلاین آربیټراج کې، په ډراپ شپینګ یا تاسو تفصیلي بیا تاسو پوهه کوم چې تاسو څنګه اجازه اخلئ چې هغه مال تاسو بیا خرڅوئ راوړئ. صحیح دی. په آنلاین آربیټراج کې یا په هول سیل کې. صحیح ده. نو په دې باندې بیا تفصیلي ځان له په هر ماډل ما ویډیو جوړه کړې ده او ویډیو جوړوم زه تاسو ته او بیا تاسو سره شریکوم. صحیح ده. نو آنلاین آربیټراج دې ته وایي چې په دې کې موږ لو کاست یو ارزان بیه یو شی ګورو، یو پروډکټ ګورو، یو ډسکاونټډ پروډکټ ګورو په یو ویب سایټ باندې یا یو مارکیټ پلیس باندې، او بیا راوړو په یو بل ویب سایټ یا یو بل مارکیټ پلیس یا امازون په خپل سټور خرڅو. نو دې ته ویل کېږي آنلاین آربیټراج. موږ سره څلورم دی ډراپ شپینګ. ډراپ شپینګ نوم کېدای شي تاسو ډېر اورېدلی په میډیا کې. ډراپ شپینګ دا یو داسې د بزنس کولو طریقه ده، یا په خپل سټور باندې دا مال خرڅول دي، یا یو طریقه ده په امازون کې، یا یو ماډل دی وبخئ چې په هغې کې موږ یو شی موږ راخلو د یو کمپنی نه، یو کمپنی د ای بي سی، هغې ته زه وایم چې دا ستا لینک او ستا دا چې کوم کریم تا لګولي دا راخلم، ستاسو هم دغه کاپي کوم راوړم زه په خپل سټور لګوم. نو د دوی چې کوم هغه لینک او هر څه د هغوی مال زه راخلم په خپل سټور اچوم. نو زه صرف دا کوم چې دغه آرډر چې کوم راځي، کوم خلک چې دغه مال آرډر کوي، نو دا سیده هغه کمپنی ته زه ټرانسفر کوم، یا هغه زه خپل طریقه کار سره کوم چې هر څنګه کوم. خو په دې ماډل کې صرف دا دی چې موږ آرډر چې کوم راځي هغه موږ مینوفیکچرر څوک چې جوړونکی دی یا سپلایر ته څه کوو موږ ټرانسفر کوو. مطلب دا په زه په خپل ویب سایټ باندې هم کولی شم. مثال په توګه زه یو اسانه مثال درکم. یو کریم په یو ویب سایټ باندې لګېدلی دی یو کمپنۍ، او ماغه لینک او ماغه هر څه هایپر لینک او هر څه زه راکاپي کوم په یو بل ځای کې پیسټ کومه. صحیح ده. یا یې خلکو ته لیږم، په میسیج یې لیږم، یا یې په خپل ویب سایټ اچوم، یا یې په خپل فیسبوک اچوم، یا یې په خپل سټور امازون باندې اچوم، هر څه چې کوم مطلب ماغه لینک هر څه صرف چې څوک هغه کلیک کوي نو سیده هغه کمپنۍ ته ځي، هغه سپلایر ته ځي، هغه مینوفیکچرر ته ځي، د چا چې دغه مالي، چا چې دغه مال جوړ کړي، څوک چې دغه مال خرڅوي. صحیح ده. صرف زه آرډر څه کوم، زه ټرانسفر کوم، هغو ته ټرانسفر کوم. دا آرډر چې کوم دی څوک چې دغه مال اخلي هغو ته زه مراجعه کوم، هغو ته ورلیږم او هغه نه هغه مال اخلي. نو مال هغه کمپنی څه کوي، په دې کې کمیشن راکوي. دا زما ګټه ده. نو دا هغه ماډل دی چې دې ته ویل کېږي ډراپ شپینګ. صحیح ده. نو دا ډېر یو په دې کې موږ څه کوو، صرف دغه ټرانسفر څوک چې کوم آرډرونه راځي دا موږ هغه کمپنۍ ته یا جوړونکي چې کومه کمپنۍ څوک چې دغه مال جوړوي هغو ته ټرانسفر کوو، یا سپلایر هم کېدای شي یو کمپنۍ د هغې نه یو چا سپلای اخیستی هغه سپلای کوي، بل کس سپلایر وي. نو هغه آرډر موږ صرف دې ماډل کې څه کوو، ټرانسفر کوو دغه مال جوړونکو والا چا چې دغه مال هغه ته لیږو. صحیح ده. نو دې ته ویل کېږي ډراپ شپینګ. نو دا څلور هغه بزنس ماډل دي چې لکه ډېر زیات په امازون کې استفاده کېږي او موږ دا ډېر زیات استعمالوو. په دې کې بیا زه به تاسو ته هغه ماډل چې کوم نه اوس یو کس کېدای شي په ذهن کې دا پوښتنه راځي زه کوم ماډل نه شروع کوم، کوم ماډل اسانه دی، کوم کې کمه سرمایه ګزاري کېږي. ځکه اکثر خلک په امازون باندې نه پوهېږي او دوی اول ځل دوی ویریږي کېدای شي مانه پیسې لاړې شي، کېدای شي دا به څنګه کېږي، کېدای شي دا کاروبار ونه چلېږي. نو طبیعي خبره هر څوک احتیاط سره دغه کاروبار شروع کول غواړي ځکه چې هغه پوهېږي نه منځ کې. نو دې هر څه دپاره بیا زه تاسو ته تفصیلي ویډیوګانې جوړوم چې تاسو به د کوم ځای نه شروع کوئ، کوم ماډل ستاسو دپاره په شروعاتو کې ښه دی او وروسته بیا تاسو کوم ماډل ته ټرانسفر کېدلی شي یا چینج کېدلی شي. نو تاسو دا هر څه به تاسو ته تفصیلي بیانوم، زه به تاسو ته ویډیو شریکوم، زه به تاسو ته طریقه ښیم، زه به تاسو ته ښیم پریکټیکلی به تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه په امازون کې اکاونټ جوړوئ، بیا هغه کوم بزنس ماډل تاسو اختیاروئ، هغه ماډل کې بیا تاسو مخکې څنګه ځئ، او بیا تاسو یو پروډکټ څنګه انتخابوئ چې هغه تاسو خرڅ کړئ په خپل سټور باندې. په دې به تفصیلي ځان له په هر ماډل باندې ما ویډیو جوړه کړې ده او زه به تفصیلي تاسو ته خبرې کوم.
بل اخیری خبره یو ډیره مهمه پوینټ دی چې زه تاسو سره شریکول غواړم، هغه دا دی چې ما په انګلیسي کې لیکلی to date 60% sales come from third party sellers 3P rather than from Amazon itself. تر نن پورې په امازون باندې څومره کاروبار کیږي په دې کې 80% سیلز مالونه چې د خرچوي کم دي هغه د تھرد پارټي نه راځي. تھرد پارټي مطلب دا دی امازون خو خپل مالونه خرڅوي او خلکو ته دا پلیټ فارم ورکړي چې راشي تاسو دلته کاروبار واچوي، کاروبار پکې کوي. لکه امازون د سره چې د یو سرای مثال والا د یو مارکیټ مثال والا مارکیټ خاوند دی، هغه مارکیټ کې هغه خپل مالم خرڅوي او خلکو ته دکانونه ورکړي او خلک هم کې مالونه خرڅوي. اوس د امازون د مالونو نه امازون چې کوم پروډکټس دي دا غي نه زیات د نورو خلکو دلته پروډکټس خرڅيږي. یعنی مطلب د دې خبرې دا ده چې دلته د کاروبار ډېر غټ چانس دی 80% چې کم دی 3P یعنی تھرد پارټي سیلرز مالونه دلته خرڅيږي، د نورو خلکو مالونه خرڅيږي. مطلب دغه دکاندارانو مالونه خرڅيږي د مالک نه زیات دا چې کم د مارکیټ مالک دی. ما یو مثال تاسو ورکو نو د امازون چې څومره مالونه دي هغه نه د نورو خلکو مالونه ډېر زیات خرڅيږي. صحیح ده؟ نو امازون ډیر غټ یو بزنس مارکیټ پلیس دی او څومره زر چې کولای شي تاسو کې کاروبار شروع کړئ او تاسو یې زده کړئ او ځان لته عایدات پیسې ته وګټئ. او دغه یو ډیره مهمه خبره ده دې نگاه نه واچي تاسو تشویق شي چې یعنی په دې کې تاسو دلته خپل مال سره وړئ، په خپل برانډ شروع کوئ، خپل سٹور کې خپل برانډ شروع کول غواړئ نو هم تاسو شروع کولای او ته خرڅيږي شروع کولای شي. بیا په دنیا کې غټ مارکیټونه کم ځای کې دي، ډېر د امازون کې مالونه کم ځای کې خرڅيږي او تاسو خپل سٹور کم ځای کې خلاصوي، څنګه به خلاصوي آنلاین، تاسو مال به کم ځای کې خرڅوي. نو دا ټول هغه خبرې دا ټول به تاسو ته تفصیلی په دې هر یو ځان له ویډیو ته جوړوم او تاسو له تفصیلی معلومات درکوم. نو که تاسو کوم پوښتنه لرئ خپل پوښتنه دلته په کمنټ کې کولای شئ، ان شاء الله په خپل وخت به تاسو پوښتنه جواب درکوم. زه غواړم چې تاسو خپل کاروبار شروع کړئ او د دې جوګه شئ چې کاروبار مخکې لاړ شي، خپل ښه عایدات ولرئ، خپل کاروبار شروع کړئ. نو زه ان شاء الله وخت په وخت تاسو ته د امازون په اړه باندې ویډیوګانې جوړوم، نه ځان امازون په اړه باندې د کریپټو کرنسی په اړه باندې هم زرته ویډیوګانې جوړوم او د شیرز باندې چې تاسو به شیر څنګه اخلي یو کمپنی کې څنګه به خرڅوي او کوم سایټونه او کوم اپلیکیشنز تاسو لپاره د اعتبار وړ چې تاسو هغه باندې ډاډا انویسټمنټ کولای شي، سرمایه گذاري کولای شي او تاسو په کاروبار شروع کولای شي. مننه. نن ویډیو هم دومره په مخه